سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د اسلامي امارات له خوا هغه اقدام چې د ټولو افغانانو زړونه یې وګټل، دا چې اسلامي امارات تازه څه اعلان کړی دی، جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارات له خوا د اسد 28مه په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوله. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمري په یو مکتوب کې ویلي چې یاد رخصتي د طالبانو د رسمي جنترۍ پر اساس ترسره کیږي. نوموړي او نورو طالب چارواکو دغې ورځې د لمانځنې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تېر کال د خپلواکۍ ورځ په کمرنګه توګه ولمانځله. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره دوی د اګست 15مه چې دوی پکې د بیا ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي د خپلواکۍ او بریالیتوب د ورځې په توګه په پراخو مراسمو نمانځي. د طالبانو منتقدین دوی تورنوي چې ملي ورځو، مشاهیرو او مناسباتو سره ډېرې لیوالتیا نه ښایي. بلخوا امریکا اوکراین ته د F-16 جنګي الوتکو لیږل تصویب کړل. امریکا له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-16 جنګي الوتکو لیږل تصویب کړل. امریکایي چارواکو ویلي چې د اوکراین پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به د الوتکې ولیږل شي. دا پرېکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د بریدونو په وړاندې دفاع وکړی شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-16 جنګي الوتکو غوښتنه کړې وه. تاسو په دې اړوند څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې